د ځناورانو سره د هیچا ګزاره نه کېږي. دا اوس تاسې وګورئ د افغانستان ټول قومونه ترېنه په تېښته دي چې د هر چا وس کېږي. حتی ګوره دغه پنجاب د پاکستان ته ځان ویستل هم د خلکو ته غنیمت ښکارېږي. که د چا وس کېږي څوک پاکستان ته تللي، څوک ایران ته تللي، څوک ترکیې ته تللي، څوک امریکې ته لاړل، څوک یوګاندا ته لاړل. پښتانه ترېنه په منډه، تاجکان ترېنه په تېښته، فارس نور ازبکان و هزاره دا ټول ترېنه په تېښته. د افغانستان هغه لږکي هغه مظلوم بیچاره هغه خادم خلک، هغه سیکان، اهل هنود، دا ټول ترېنه په تېښته. په ټول افغانستان کې به وروره یو 500-600 زر کوره وروره قرغیز درلوده، هغه بیچارهګان ټول ترېنه په تېښته. او بس دا ځناوران په همدې خوشحاله دي چې وروره اسلامي نظام ده. داسې خلکو سره به ته څه استدلال وکړې؟ داسې خلکو سره به ته څه ووایې؟ فقط شپه ورځ یې کمیسیون جوړ کړی څه ودرې وروره کوم غل تللی ده چې بېرته راته وکړو، کوم ډاکو، کوم غاصب، کوم قاتل، کوم وطن فروش، کوم جاسوس تللی ده وروره چې هغه راته وکړي. غل فاروق وردک راته وکړه او غل چکري وروره راته وکړه او په میډیا وکړه چې دغه زموږ کمیسیون په سلګونو زره خلک نه ووتل. هېڅ یو غل چې راولي په میډیا یې وروره کته پورته کوي، کته پورته کوي. هغه هم ټول چپلوسان، غله، خاینان، وطن فروشان او جاسوسان. بس خوشحاله دي چې وروره موږ اسلامي نظام راوستلی. داسې خلکو سره به د چا څنګه ګزاره وسي؟ ته فکر وکړه. دغه د افغانستان نه دا قرغیز یا سیکان، هندوان، دا خلک چې وځي دا خو د دې بستان، د دې باغ، دا خو د دې باغ ګلان دي که نه؟ دا وطن خو په همدې مختلفو ژبو، په مختلفو قومونو، په همدې خلکو باندې ښه ښکارېږي، ښایسته ښکارېږي. دا ټول د وطن نه په وتو دي، دوی ورته هېڅ برنامه نه لري. ته چې یو غل دپاره وروره کمیسیون دې جوړ کړی، هغه را دعوت کوې او راولې او په تلویزیون باندې ښیې. خو د دو دپاره کمیسیون جوړ کړه، دې خلکو ته قناعت ورکړه چې وروره موږ ستاسو د سر او د مال حفاظت کوو، د دې وطن اصل مالکان یاست، باداران یاست، د دې وطن خاوندان یاست، څښتنان یاست، مه ځئ د دې خاورې نه، موږ خفه کېږو په تاسې باندې. خیر ده که نه سخته ده، سبا به نرمه سي. کښېنه که نه د نورو قومونو سره، د نورو ولسونو سره، د نورو خلکو سره وروره ته هغه وکړه. اول د پښتون قوم سره کښېنه. 95% پښتانه قوم ټول درنه خفه دي، ناراضه دي خلک وروره. په فقر او په غربت کې ژوند کوي، ډوډۍ نه لري خلک، او دوی په دې خوشحال دي. پخوا به ما اورېدلي وه چې پالوان زنده خوش است، پالوان وایي ژوندی خوشحال. دا ځناوران په همدې خوشحال چې موږ اسلامي نظام راوستل. چی اسلامي نظام؟ چیرته دا اسلامي نظام؟ د قرآن عظیم الشان کوم حکم تر اوسه یې په دې قانون کې پلي سوی ده؟ او ځینې بیا پکې وایي چې وروره داسې ښه امر، خو امن راغلی ده. امن خو دوی خراب کړی و، خو دوی و چې بمونو چاودنې کولې، دوی و چې پلونه یې الوزول، دوی و چې روغتون یې الوزول، دوی و چې په قرآن شریف کې بم کېښوده، په جومات کې وروره جومات یې الوزاوه، د جومات منبر یې الوزاوه، د جومات محراب یې الوزاوه. همدا ځناورانو چې وروره په دې وطن کې وروره هره ورځ په سلګونو وژنې کوي، انتهایي بېرحمانه. اوس هماغه ظلمونه چې دو کړی، که نن یې که سبا یې که کال بعدي، د دو د هیبتي ځناورانو طالبانو غوندې ظلم په افغانستان کې هیڅوک نسي کولی. دا اوس چې څومره ولس ناراضه ده یا خفه ده، یا وروره پنجشیر، تخار یا په بل جوګه کې خلک د انتقام په فکر کې وي چې زر چنده نور هم وروره زړونه یې سخت دي، د طالب غوندې وروره وحشت نسي کولی. د طالب په مذهب باندې چې یوازې یو څوک ده چې وایي په ظالم باندې وایي سلطه الله علیه الظالم، هغه څنګه حدیث شریف چې څوک ظلم کوي خدای پاک ظالم ور باندې مسلط کوي. د طالب 10 برابره وحشت او ظلم او وژنې او انتقام دا صرف یو داعش به ترېنه اخلي. دا واورئ وبګورئ، دا زموږ خلک بابیزه ګڼي، خو دا ډېر لوی او غټ ګیم ده. ډېر خطرناک جنګونه افغانستان دپاره را روان دي. خدای ناخواسته خدای دې وکړي چې را نه سي، خدای دې وکړي چې زموږ د وړاندوینه یا پیشګویي دا وروره غلطه وخیږي. خو تاسو یاد ساتئ دا اوس چې مثلا دا کوم وژنې د علماو کېږي، دا ټول په همدې معنا ده چې دا نور خلکو کې هم د انتقام جذبې او هغه پکې پیدا کوي. د طالب د وحشتونو د ظلمونو انتقام صرف او صرف دغه خلک ولې چې هغه د دوی نه ډېر وروره ظالمتره دي. هغه وروره ژوندي انسانان هم سوځوي، ژوندي انسانان اوبو کې هم ډوبوي،
هره نخره کوي، نور خلک نشي کولی. نو اوس د دې خلکو دا ظلم دا زیاتی سه موږ ګورو، د دې خلکو دا کبر دا غرور چې ګورو، دا بېجایه توهین او تحقیر چې ګورو، په هر کلي کې د هر طالب یوازې ځان ته راج چلیږي. دوی خو وایي ظاهرا دا میډیا ته مو ګورئ، فیسبوک او ټولنیزو رسنیو دې شیانو ته مو ګورئ. تاسو لاړ شئ په کلو بانډو ته لاړ شئ، اطرافونو ته لاړ شئ، په اطراف کې د هر طالب وروره ځان ته پاچاهي ده. په اطراف کې یو طالب ظلم کوي، څوک په هغه باندې نیوکې انتقاد کوي چې راشي په مرکز کې ورور نیوکې انتقاد پې وکړي. بس صرف دومره کفایت کوي د دوی هغه رئیس الوزرا بې سواده ته او ملا هیبت خان ته چې ولا دغه فلانی که په فلاني کلي کې که ظلم وکړه که زیاتی وکړه که هر څه وکړه، بس طالب د په 20 کال نظام کې جنګېدلی مجاهد د مجاهد هغه دپاره هر څه راواله دي. که د چا خور لور تختوي، که د چا په بچي تجاوز او تیری کوي، که په جومات کې لواطت وکړه، که په مکتب کې وکړه، که هر څه وکړه، د هغه دپاره روا ځکه ده چې 20 کاله یو ورور د امریکې په مقابل کې جهاد کړی، مجاهد د مجاهد دپاره خو د دو په کتاب کې لواطت اجازه ده، مجاهد دپاره خو ظلم اجازه ده. دا اوس په هر کلي کې وروره هره شپه ظلم او زیاتی روان ده. هېڅوک غږ نسي پورته کړی. یو سړي ورور د کور نه باسي او په مرموز او په ډېر بېرحمۍ سره په شهادت رسوي، خپل سکه ورور غږ نسي پورته کولی. بس ورور که غږ پورته کړم زه په خطر کې، بل ورور په خطر کې ده، بل ورور په خطر کې ده. په داسې وحشت سره او په دې موږ تاسو ټولو ښه پوهېږو، همدا زموږ عقیده او ایمان ده چې په افغانستان کې د افغانستان تاریخ څه وګورې، په زوره باندې هیچا هم وروره حکومت ټول عمر نه ده کړی. نو چې وروره په زوره باندې وروره حکومت په تاریخ کې هیچا نه ده کړی. د تېر 20 کلن نظام هغه 3 لکه کسیزه یا 300 زره کسیزه هغه اردو نظام او پولیسو هغه ټانګونه او تیاري او هغه ډالر او هغه پیسې هغه ټوله دبدبه سه وروره له منځه لاړ. نو طالب به وروره په دا وچه کونه کې چې پاسې دی به په سر ټینګه کړي. دی خو دا اوس لګیا د وروره د افغانستان مدنیات د لیلام په نرخ باندې وروره، لیلام هم نه په مفت هغه باندې وروره پاکستان ته ورکوي، هغه له خوا نه صرف لکه یو ملا شرط تعویض کوي وایي شکرانه 400 روپۍ راکوي. نو دی هم ورور د پاکستان شکرانې ته ناسته چې زه وروره راځه خو بس په میلیونونو ټن هغه به درته درکوو د ډبرې سکره او همداسې نور معدنیات او بس د هر څه د خوښ او شکرانه د الله په نامه یې راکړه. طالب خو اوس هم د پاکستان شکرانې ته ناسته، شرم نه ده؟ تاسې راسئ په دا انټرنټ کې سرچنګ پلټنه وکړئ چې موږ څومره سکاره لرو او پاکستان څومره لري. زموږ 40 برابره زیات سکاره په پاکستان کې شتون لري. تاسې پرون هغه د تاند راپور وګورئ، هغې کې لیکلي یا څېړنه تحقیق ورباندې سوی افغانستان چې څومره سکاره لري د دې 40 قدر تر ډېره پاکستان لري، خو خپله وروره کار نه اخلي، خپله نه راباسي او د موږ د دې ژنې چور کوي، هغه هم وروره د لیلام په نرخ باندې اخلي. خبرې ته فکر وکړه د 1000 روپۍ شی درنه په 1 روپۍ باندې اخلي، هغه هم معلوم ده چې دا 1 روپۍ به ورکوي او که نه. طالب خو صرف شکرانه ترې نه غواړي، د دې ښځې هلته ګراوګان دي. طالب خو د پاکستان په مقابل کې دغسې ده وروره لکه بېادبي معاف لکه رنډۍ ښځه. پوه شوې؟ طالب خو هېڅ پاکستان په مقابل کې هېڅ هم لري. ته فکر وکړې د خدای دپاره چې ستا د حیبتي ځناورانو د ټولې کابینې د ټولو سرپرستو وزیرانو والیانو قمندانانو ښځې تر اوسه پورې وروره پورې غاړې ته د پاکستان د تسلط لاندې پراته دي. نو تو بیا کولی شي پاکستان خلاف غږ پورته کړي؟ د دغو ټولو فلمونه او ریکارډونه وروره پراته دي. دا خو ټول پاکستان یو پیره بندیان کړي دي، ټول په کونه باندې یو پیره سوټي ورننویستلي دي. پاکستان د دو سر دغسې ټیټ داسې انتهایي ټیټ ته ورته ټیټ سر دي، هغو ته سرکوزي دي، هېڅ هم نشي کړی پاکستان په مقابل کې. دا خلک د پاکستان په مقابل کې ډیپلوماسي کوي یا د پاکستان په مقابل کې استدلال وکړي یا به په دې خلکو باندې توره وکړي، ابدا هېڅ نشي ورباندې کولی. بس وروره تباهي ده، بربادي ده، ورکې کس څومره سړی وغږېږي سړي ته زړه درد نور هم ډېرېږي او زیاتېږي. پوه شوې؟ خدای دې په دې ولس باندې رحم وکړي.